اسلامی لارښوونې. روایت د بخاری شریف دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قصه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر رجلا من بني اسرائیل، په بني اسرائیل کې د یو سړي قصه وکړه. وای په دې بني اسرائیل کې یو سړي د بل سړي نه قرض غوښته 1000 دیناره، چې زما و ضرورت دی، زه په سودا کوم، تجارت کوم او ما سره پیسې خلاص شوي، 1000 دیناره مې پکار دي، قرض راکا. وای دې قرض ورکوونکي ورته ویل چې شهید او ګواه راوله چې زما منځ کې او ستا منځ کې ګواهي وکړي. وای دې سړي ورته ویل چې کفا بالله شهیدا، الله زما او ستا منځ کې ګواهۍ دپاره کافي دی. بیا ورته دې سړي ویله چې ما نه پیسې اخلي، یو ذموار خو راوله که نه چې ستا ضمانت وکړي. وای ده ورته ویله چې کفا بالله کفیلا، الله ذموار دی که. وای د مال والا ورته ویل چې بس داسې ده نو زه واخله او پیسې ورکړې مثلا د یوې میاشتې پورې. هغه سړی چې خپل حاجت یې پوره کړ بېرته کور ته لاړ او هغه نیټه پوره شوه، نو غواړي چې اوس دا پیسې دې سړي ته راوړي. نو همغه ورځ باندې راووته چې ویې کتلې هېڅ کښتۍ نشته، سورلي نشته، موټر نشته، د دا او د هغه په منځ کې دریاب. نو کښتۍ نه وه. دې سړي یو لرګی راواغسته او هغې وتراشه، منځ یې وله تش کړ او دا 1000 دینار یې په هغې کې واچول او یو کاغذ یې ورسره ولیکه او بیا یې هغه سوری بېرته بند کړ او لرګی یې په دریاب کې خوشې کړ. د پیسو والا چې کله نیټه پوره شوه په دې فکر باندې راووته د سمندر غاړې ته، د دریاب غاړې ته چې دا سړی به اوس راشي او ماله به قرض راکړي. نو کله چې دا حالات ولیدل چې سړی رانغی، نو ویل چې یا الله ما خو ستا په نوم باندې هغه له ورکړی دی چې شهید هم ته وي او کفیل هم ته وي. دا سړی چې کله دا پیسې په دې لرګي کې اچوي، دا سړی دا دعا کوي، د مال والا نه، دا د قرض والا دا وایي چې یا الله تا ته خدا پته ده، ته عالم یې چې ما د هغه د قرض واغسته، هغه د ما نه د ګواه غوښتنه وکړه، نو ما ورته ویله چې کفا بالله شهیدا، ما نه د ضمانتدار پوښتنه وکړه، نو ما ویله کفا بالله کفیلا. هغه په دې باندې راضي شو او مال یې دا قرض راکړو. تا زه ولیدلم یا الله چې دلته زه رالمه د وعدې مطابق خو کښتۍ نه وه او زه اوس قادر نه یم چې وعدې ته دا پیسې ورسوم. یا الله ستا په نوم باندې، ستا په ذموارۍ باندې دا پیسې زه په دې دریاب کې پرېږدم، ته هغه ته ورسې. الله ستا په ذموارۍ یې پرېږدم. لرګی یې دریاب کې خوشې کړ. تر هغې چې لرګی لیده ده ورته کتلې چې کله پناه شو نو واپس راغی خپل کور ته. خو ګوره لا ناست نه دی، په دې سوچ او فکر کې 1000 دیناره نور راواغستل چې چېرته بیا به کښتۍ پیدا کړي او دا به راځي. هغه سړی چې د وعدې مطابق چا چې قرض ورکړی مال والا، هغه دا وعدې مطابق راووته، انتظار یې د دې کو چې کښتۍ به راشي زما مال به راوړي. کښتۍ پیدا نه شوه. د دریاب په غاړه ولاړلې منتظر دی چې ګوري یو لرګی را روان دی او د ده خواله راغی. نو هغه لرګی راواغسته، طبعا د سیند نیزه وړي او د سیلاب لرګي خلک اخلي راوړي. کور ته به دې نیت راوړو چې زه اور به بل کړم. نو کله چې کور ته راوړ، هغه پسې تبر راواغسته چې دا ټوټې ټوټې کې وسوځي، چې څنګه یې په منځ باندې ووهه ټوټې شو. ویې کتلې چې په دې کې روپۍ دي 1000 او ختم ورسره دی. نو هغه یې راواغستې او حیران شو. نو په دې کې دې سړي ته دا چا چې قرض اخیستی و او کښتۍ پیدا نه کړه، ده ته کښتۍ پیدا شوه او راغی او په معذرت یې دې سړي ته وویله چې وروره ما په هغه نیټه کې دا پیسې خپلې راواغستې، خو نو څه وکړم چې کښتۍ نه وه چې زه تا ته راغلی وې. وایي دې سړي ورته وویله چې دغه خبرې پرېږده، تا خو ما ته شی نه و رالېږلي. هغه ورته ویل او زه د خپل موعد مطابق راووتلم او دغه شانتې قصه ورته خپله وکړه. بس هغه د پیسو والا هغه هم د نن سبا زمانې مسلمان نه و، هم امین او دیانتدار انسان. هغه ته چې ستا امانت ما ته رارسېدلی دی، زما حق ما ته رارسېدلی دی او هغه رب چې زما او ستا په منځ کې کفیل او شهید و، هغه هر څه ما ته راورسول. نو هغه ته یې ویله چې زه د خپل 1000 دیناره دې بېرته واخله په مخه دی. سبحان الله، په دې قصه کې څومره لوی عبرت دی، څومره فن او نصیحت او وعظ پکې دی د مسلمان لپاره. مسلمان
وعده وکي پاغه به وفا کوي او تخپل اسباب او استعمال کا نور کار د الله دی الله بس اسباب برابر دیانت امانت اعتماد سازي دا په دې کې راغلی ده د چا حق در باندې واخت وعده پوره شو ورکا دانه چې قرض دل درکه بس په دې نه تی واخل چې وی خو خلاص مزه کوله کنن سبا قرضم څوک چاله نه ورکي ولی زکه وای دی خوري رانه دون الله نه خوف او یره ختم